دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې له څو لسیزو ناخوالو او ناامنیو وروسته اخترونه او د خوشحالۍ ورځې په پوره امن او د سولې او یووالي په فضا کې نمانځو. ګرانو هیوادوالو، دا تریخ واقعیت تاسو ته روښانه دی چې مخکې به ټول هیوادوال د با امنه او سوله ییز اخترونو دعا او ارمان کولو، خو د الله تعالی په لوی فضل او کرم نن ستاسې هغه مقدس ارمان پوره سوی دی او د اسلامي امارت د حاکمیت څخه را په دې خوا د نورو اخترونو په څېر د اختر هم د پوره ارامۍ او خوشحالۍ په فضا کې نمانځي. ګرانو افغانانو، زموږ او ستاسې خوشحالي، غمونه او پرمختګونه ټول سره شریک دي. د تاریخ په اوږدو کې ټولو ته ثابته شوې ده چې هیڅوک مو نه غم په اوږو اخلي او نه مو څوک په خوشحالۍ او پرمختګونو خوشحالیږي. بناً ټولو افغانانو ته لازمه ده چې خپلمنځي اتحاد او یووالی وساتي او د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره لاسونه سره ورکړي. دا فکر له مغزو څخه وباسو چې پردي به راځي، زموږ هیواد به آبادوي او موږ ته به خوشحالي راوړي. دا ټولې ناکامۍ او ترخې تجربې دي او له ناکامو تجربو سمه ګټه اخیستل زموږ او ستاسې دیني او ملي مکلفیت دی. خوشحالي او سکون یوازې په خپله خاوره کې ممکن دی. په نورو ځایونو کې د مالکیت احساس نشئ کولی. چیرته چې د مالکیت احساس نه وي، هلته که ټول ځایونه په سرو زرو هم وپوښل شي، بیا هم سکون او آرامي نشي موندلی. نو خپل وطن او خپله خاوره وګڼئ او دې خاورې ته په پوره صداقت کار او خدمت باید وکړو. له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې د نړۍ په هیوادونو یو ځل بیا غږ کوم چې د افغانستان اسلامي امارت سره رغنده او مناسب سیاسي او اقتصادي تعاملاتو ته لار هواره کړي. اسلامي امارت په تیرو څو کلونو کې ټولې نړۍ ته ثابته کړې چې افغانستان پوره امن دی او د اقتصاد محوره پالیسي او متقابل درناوي په چوکاټ کې هر ډول مناسبو تعاملاتو او مناسباتو ته چمتو دی.